د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند، د کلو پراختیا او بیارغونې وزیر مولا محمد یونس اخوند، د ښار جوړونې وزیر مولوي نجیب الله حیات او د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال په ملتیا د یوې چورلکې په وسیله د کونړ مزار درې ته د پاتې شهیدانو د رایستلو، د ټپیانو انتقال او د بیړنیو مرستو رسولو په موخه سفر وکړ. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزالله مصطفی د یو شمېر مسؤلینو او د مؤسسو استازو په ملتیا د رینور ولسوالۍ مشکنډول او ستون سیمو ته سفر وکړ او هلته یې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنو شوو کورنیو غړو سره ولیدل. جلالاباد ښاروالۍ له لورې 9 ناحیو کې د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو په موخه کمپاین پیل شوی. مسؤلین وایي دا کمپاین به 3 ورځې دوام کوي او راټولې شوې مرستې به د یو پلاوي په حضور کې زلزله ځپلو ته ورسول شي. په ورته وخت کې جلالاباد میشتې له ټولو هیوادوالو غواړي چې د کونړ زلزله ځپلو هیوادوالو سره تر خپلې وسې مرستې وکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ پخواني بیس کې د یو سیار کلینیک، اشپزخانې او د مرستو رسولو مرکز جوړولو پریکړه وشوه چې عملاً چارې پیل شوې. ټپیان به لومړی په دې کلینیک کې تداوي کیږي او بیا به نورو روغتونونو ته لیږدول کیږي. د ننګرهار حوزوي روغتون مسؤلین ویل له پرونۍ ویجاړونکې زلزلې ورته سلګونه ټپیان راوړل شوي چې 349 تنه بستر دي او 280 کسه له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي. د روغتون د رئیس په وینا لا هم کونړ د زلزله ځپلې سیمې څخه ټپیان د چورلکو په وسیله را انتقالیږي، خو له تېرې ورځې نه نن روغتون ته د ژوبلو راتګ شمیر کم دی.